په همدې دوکان کې تخمینا یو 14 رقم شپېرې لرم. 14 رقم. قیمتونه سکال څنګه دي؟ د تیر اختر په پرتله باندې اوس قیمتونه جګ شوي او که ټیټ؟ یک سر بادام فرض مثال بود 1600 1700 حالی 2800 افغانی است. همین میوه خشک خودکفا شدیم دیگه، نیاز به هیچ کشوری نداریم. همین خود کابل بسنده کل افغانستان است. ټول نه ده زه شکر وباسم که اوس امنیت ده. کیلو به 100 روپۍ خرڅوو. ما شکر صادرات در خارج از کشور هم داریم. عید قربان است، عید گوشت است. عید گوشت قربانی است. مردم هرات ما دیگه از این چیزا زیاد استفاده میکنه، خودشان هم زیاد همونجا جورم میکنه. د کیلو 180 روپۍ شروع ده تا کیلو 400 روپۍ هم است. در اینجا فقط فروش دارین یا از ولایت ها مردم میایین اینجا از شما برشان میتید؟ دا کسی اصلا د بخارا نه دې خواته راغلی ده. د بخښونکي مهربان آزاد په سپېڅل نامه د درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د لوی اختر ورځې او شپې دي او 3 ورځې یا 2 ورځې وروسته له خیره سره لوی اختر دی او موږ دلته کابل په لومړۍ حوزه کې د منډیي ساحې ته راغلي وو. دلته که وګورئ ډېره زیاته ګڼه ګوڼه موجوده ده او دلته زموږ هغه ورونه خپل کاروبار کوي او دوکانونه لري چې د وچې میوې په تجارت باندې بوخت دي او همداشان دلته که وګورئ کراچیګانې هم لګېدلي، ستر ستر مارکېټونه هم شته دی دواړه خواته. البته دغه د وچې میوې پلور دلته روان دی او زموږ ورونه عملاً دلته کار کوي. اختر کې چې کم ډول میوه هم پکارېږي دلته موجوده ده او زموږ ډېری ورونه چې له کابل څخه راځي، کابل کې اوسېږي البته، دلته راځي او دلته میوه اخلي. همداشان نور ولایتونو څخه هم زموږ ورونه راځي، دوکانداران ورونه راځي دلته میوه اخلي او کلیو او اطرافو ته انتقالوي. له ما سره یو ورور ولاړ دی، له دوی سره به خبرې کوم چې دوی کاروبار په اوسني اختر کې څنګه روان. السلام علیکم. سلام علیکم. تاسو کې جوړې قرار خدا بخیر؟ شکر فضل. صحت ده خدا؟ شکر فضل. څنګه کاروبار هم څنګه روان دی؟ خدا خدای مهربانه ده، یا حلاله روزي پیدا کیږي. ډیره ښه. د تعلیم په کاروبار کې برکت واچوه. څومره وخت کېږي چې دغه د اختر میوه دلته راوړئ او دلته دا کاروبار؟ دا یو 10 ورځې 15 ورځې چې اختر ته پاتې شي بیا موږ میوه راوړو. همدغه سیمیان څوک وچه میوه راوړي، څوک هغه د چای فروشي دلته ده، میوه فروشي دلته ده، هر شی هم دلته. یعنی هغه څه چې په اختر کې په کاري کې ټول دلته موجود دي؟ ټول دلته موجود دي، چاکلیټ هر شی موجود دي. دا کابل کې خپله جوړېږي که نه د نورو ځایونو نه راوړي؟ نه، کابل کې خپله جوړېږي. هلته زموږ دومره وروڼه شته چې دا کاروبار وکړي، دا شیان جوړ کړي؟ او هغه سیمیان هم هر شی، کلچې، بسکټ، هر شی، چاکلیټ، نقل، دا شیان ټول هغه کېږي. قیمتونه سکال څنګه دي؟ د تیر اختر په پرتله باندې اوس قیمتونه جګ شوي او که ټیټ دي؟ والا قیمتونه ښه دي خو خلک داسې پیسې هغه روزګار صحیح نه ده، بیروبار شته ده، کاروبار بیروبار خو نام خدای داسې بیروبار ده دلته چې درېدل نه کېږي. دلته چې موږ شکر سودا شته ده. دا منډیي حوزې اول سایه ده، دغه ټول بازار همدغسې بیروبار ده، همیشه بیروبار. ولایتونه راځي د دغه لوګر نه، د حساب نه، د هغه نه ټولو ځایونه راځي، د شمالي نه جلال آباد د ځای ته وړي همدغه ځای نه. یعنې ته صرف سیمیان راوړې دلته؟ زه سیمیان راوړم خو نور خلک نورې وچې میوې راوړي، هر شی راوړي. پاکټ په څو ده؟ دا د پاو په حساب خرڅوي که څنګه؟ نه، به کیلو په حساب. کیلو په حساب؟ کیلو به 100 روپۍ خرڅوو. تیر اختر کې څو؟
تیر اختر که من دغه نرخونه ول داسې تغییر نه در راغلی تغییرات نه در راغلی اختر په ورځو کې بیا څه حالي اختر چې کله نږدې شي اوس خو دغه تقریبا 2-3 ورځې پاتې بیر دي بارک د دغه د اوس اصلي سودا دغه 2-3 ورځو کې اصلي وي بیا نور بیروبار کمیږي نو بیا پاس دغه نه پاس د اختر نه بیا سړیږي نو دا نو لوی اختر هم د دومره څوک د وچې میوې ته دومره هغه نه کوي فکر نه کوي قربانۍ څاروي او دې شیانو باندې ډېر تمرکز یې همداسې ده او صحیح ده همداسې ده خو اخلي خلک ډېر خلک هغه کور بیا هم اختر دی نو خپل خپلوان راځي خپل خپلوانو لپاره ټول همداسې هغه اخلي ډېر مننه خوشحاله اوسئ الله دې کاروبار کې برکت ورکړي ډېره مننه درنو لیدونکو تاسو کتلی شئ دلته د دغه ورور دغلته دغه وچه میوه چې د سیمان دي او نخود دي او سره نخود دي ډول ډول نخود دي او زیړ نخود دي ټول نو د دا کاروبار کې او په څنګ کې نو بیا دغه مشر کاکا چې دی دا نو بیا وچه میوه چې ورته وایي پستا بادام دا هغه د کاجور دا شیان ټول ممیز چارمغز دا شیان دي مونږ به هم ورځو له دغه ورونو سره نور سره به هم خبرې اترې کوو چې د دوی کاروبار څنګه روان دی که دلته وګورو دلته کلچې هم موجود دي څنګه وروره ښه یې کراري ده خو خیر یې صحت خوب است شکر کاروبار چطور است خوب است دیگه اما روزگار تیر شد روزگار تیر میشه تو چی داری چی آوردی برای اینه سیمیان است کلچه است بیسکیت است نخود شور است بیسکیت هم دارین کلچه خوب بسیار خوب و پشت سرت کی دکان است ای از کی است از خودتون است نه از ما نیست زینه است اینجا امی جایی که شما گرفتین کار میکنین از اینجا کرایه میتین چطور مالیه میتین از این کرایه میتیم ما چقدر مایه سالکی میته 20000 میخواد میته می صرفه براتون خوب است کاروبار چطور است فعلا خوب است اما روزگار تیر میشه بسیار تشکر بخیر باش زنده باش درنو لیدونکو ورځو وړاندې هم له دغه نورو ورونو سره هم خبرې اترې کوو تاسو انځورونه ګورئ بېرته راګرځو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ دلته په دې مارکیټ کې چې هر دکان ته ورځي دوی نو خپله نمایندګي لري او خپله یوه کمپنۍ یا د تولیداتو لپاره یو کوچنی غوندې ځای لري او خپل تولیدات یې دغه شروع کړي دي دلته چې زه کله راغلم هم په دغه نخود و سیمان پزي ابریشم دا نو دلته بیا موجود دی په بل ځای کې نشته یوازې همدا نمایندګي ده او دوی خپله دلته په همدې برخه کې تولیدات لري په کابل کې د دوی سره به د دوی د کاروبار په تړاو باندې خبرې کوم سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین صحتمند بخیر هستین تشکر بخیر باشین زندگیتان بخیر میگذره بخیر است شکر خداستان و شکر نشان شما ماندن باشین سلامت باشین صحتتون خوب است بخیر هستید تشکر زنده باشین بخیر باشین همینجا که آمدم همین چشمای ما خورد به نخود و سیمان پزی ابریشم بله این محصولات خودتان است؟ این شکر محصولات امی وطن است تولید از امی وطن است تولید خود ماندوی کابل است یعنی شما خودتان تولید میکنی یا از کسی دیگه میاره؟ نه اینجا امی نمایندگی کارخانه است کارخانه‌ش هم پشت هتل بابای ولی است این تولید خود ماندوی کابل است این یک جای شکرگزاری است که ما خودمون میتونیم که دائمی بخش کار کنیم دیگه هر دکانی که میریم یکی نقل داره یکی سیمیان داره یکی یک میوه دیگه داره دیگه دائمی بخش فعالیت داره فقط نخود و سیمیان است یا در بخش دیگه هم کار میکنید شما از ما فقط همین نخود و سیمیان است ها با شکر دایی محصولات نخود و سیمیان و همین میوه خشک خودکفا شدیم دیگه نیاز در هیچ کشوری نداریم همین خود کابل بسنده کل افغانستان است بسیار خوب لیم امی جرأت و امو خلاقیت و امو چیز میگه چی میگن شه ما در پشتو میگیم که هورد عزم اراده میخواد که در این وطن یک آدم کار شروع کنه و بتونه که برای کل کشور دیگه صادراتش داشته باشه بله ما شکر صادرات خارج از کشور هم داریم دیگه داخل هم شکر خدا استعداد کل چیز است فقط یک ذره امکانات ضعیف هستند امکانات که
ان با مرور زمان جور میشه. ان که میشه، او هم میشه. چقدر وقت میشه در این بخش فعالیت دارین شما؟ ما خو زیاد سالا میشه، تقریبا بالای 10 سال میشه که فعالیت داریم. بله از دوران جمهوریت رو با بالا هم اینجا بودیم. حالا هم هستیم اینجا، شکر دو دان نمایندگی داریم، یکی در اینجا یکی در اون طرف هست. خب در جمهوریت کاروبارتون خوب بود یا فعلا؟ والا او دوران یک ذره وضعیت خود اقتصاد مردم افغانستان در کل دنیا معلوم یعنی است. مربوط اقتصاد میشه وقتی که اقتصاد مردم خوب باشه دیگه خرید زیاد است، اگر نباشه بله اقتصاد که خوب باشه خب من در خانه میبرم، تو هم میبری، یکی دیگه هم میبر. وقتی اقتصاد نباشه دیگه گپ خرابه. یک چیز که ما در می بخشی سیمیان و نخود که مثلا نخود سرخ است و زرد نه؟ زرد است و سرخ هر دویشان و این که پخته میشه بعضی مردم مثلا جای دیگه که ما میبینیم همین روغنی که پخته میشه یک مشکل داشته باشه یا قدیمی میشه یا زیاد استفاده میشه سیاه میشه. شما چطور در این بخش تمرکز کردین؟ فکر چیزتان است که مثلا متوجهش باشین؟ بله خوبی چون تولید وطن است ما هم کوشش داریم که یک چیزی بالا برای مردم خود. چون کارتان یک ساله نیست دیگه، برای یک روز نیست. ما خو یک روز دو روزی کار نداریم. ما مشتری میگیم امروز که همین محصول برد 10 سال دیگه هم که تیر شه بیا همین محصول خوش کنن. در عید سید فطر کاروبارتان خوب بود یا فعلا؟ در عید سید فطر خوبتر بود. حال یک ذره کار شیشته. به نظرت مشکل ده چیست؟ مشکل خو عید رمضان است، عید خورد است دیگه. عید قربان است. عید قربان است، عید گوشت است دیگه. عید گوشت قربانی است. خب زیاد مردم تمرکز میکنه به چیز دیگه، به قربانیشون. به قربانی و به گوشت. زنده باشین برادر. بخیر باشین، زنده باشین. خدا حافظ. روزتون خوش. با امید موفقیتتان. خدا کنه که دیگه هم کاروبارتان وسعت پیدا کنه و بتانین که برای کل کشور چی که برای کشورهای همسایه هم صادرات داشته باشین. ان شاء الله. زنده باشین. درنو لیدونکو تاسو د همدې مارکیټ او د همدې دکان یو څو انځورونه ګورئ بیرته راګرځئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، په همدې مارکیټ کې ولاړ یم او د دې مارکیټ دلته یوه ډېره کوچنۍ کوڅه موجوده ده او دلته هر ډول میوه د اختر لپاره پلورل کیږي. دا نو د شیرپیرې دکان دی، شیرپیرې شفا، او دلته هم فکر کوم چې دا د افغانستان په داخل کې خپله جوړیږي. مشران ناست دي، همداشان ورونه چې ورسره کار کوي هغوی هم ورسره په کار باندې بوخت دي. دې خواته هم دا ډول د اختر میوې موجود دي، دکانونه دي. دلته هم سیمیان وګورئ ډول ډول، نخود هم موجود دي، شیریني هم وچه موجوده ده، هغه پارمټ چې ورته زمونږ هغه ځینې ورونه وایي. او دلته وګورئ نقل هم شته ده، دلته هم شیرپیره موجوده ده. او دې خواته بیا د سیمانو ستر دکانونه دي، همداشان چاکلیټ هم موجود دي او هر ورور خپل کار باندې دلته مصروف دی. زه له دغه ورور سره څو خبرې کوم چې څنګه د کاروبار د دوی. سلام علیکم. سلام علیکم برادر محترم. خیر هستین؟ صحتان خوب است؟ شکر الحمدلله بخیر هستین. تشکر، بخیر باشین. شما دکانتان فقط شیرپیره است یا چیزهای دیگه میوه ایدانه دیگر دارین؟ میوه ایدانه دیگه هم سیمیان است، نخود است، شیرپیره است، چاکلیت است، نقل است. با حساب عمده است، عمده فروشی است. خب در اینجا دکان دارین یا دیگه جای چیز داری، گودام دارین، از اونجا میارین در دکان چطور؟ نه ما هم شرکت ها از کارخانه میگیریم، از ما صرف دکان است برای فروش هستیم. خب شیرپیره بس چند قسم شیرپیره دارین شما؟ شیرپیره مدلای زیاف است. با 3 کاتگوری تقسیم شده، اول است، دوم است، سوم است. کدام شیرپیره بس خوب فروش داره؟ والا همین شیرپیرهای اقتصاد مردم ضعیف هستند، همین شیرپیرهای ارزان متوسط فروش از زیادتر هستند. همین شیرپیره اگه ببینیم مردم هرات ما دیگه از این چیزا زیاد استفاده میکنه، خودشان هم زیاد همونجا جورم میکنه، یعنی مرکزش است بالاخره. در کابل چطور؟ در کابل خوب است الحمدلله، شکر و فضل خدا، مردم زیادتر استفاده میکنه. در کابل مرکز شیرپیره اصلا در مزار است، سوهان در ایراد است. فهمیدید؟ باز کابل هم فضل خدا خوبتر شده ان شاء الله، فروشات زیادتر است. منتها صرف این اقتصاد مردم کمی پایینتر است، همه یک کاتگوری سومش زیادتر انتخاب میکنه به خاطر که مصرفش هم زیاد است.
چی است؟ نرخش ارزان است. نرخش ارزان است. قیمت ها از بیشتر کرده حال خوب شده یا رفته بالا شد؟ بلند رفته. از عید رمضان که نرخ 50% بلند رفته. خیلی نرخ بلند شده. مواد خامش قیمت است. دیگه کاسبی نمانده. بازم شکر الحمدلله خوب است. فروشات میشه ما غریبی نمانده. خدا کنه که همین مشکلات هم حل شوه. این شیرپیره که در پیش روی ماندی عید سید فطر چند بود و فعلا چند است؟ در عید سید فطر این شیرپیره بود 50 روپه، فعلا از 60 روپه. یعنی یک دونه قاب از این در 25 روپه رسید. در قاب خالی از این. یعنی شیرپیره بود در عید رمضان بود 90 روپه، حال شده 120 روپه. که یک قطعه خالی از این وقت میامد، از چین میامد، از ایران میامد، در 25 12 روپه میامد، حال 25 روپه است. یک قطعه خالی. مشکل در چیست؟ راه بند است چطور؟ مشکل ده نمی راه بند است، صادرات نیست، نمی مشکلات است که راه بند است نمیشه. چیزی که هست اینجا تجارای ما را قیمت‌تر میگن. و نقل چطور؟ نقل هم خوب است، قیمت است، صرف مواد خام قیمت شده. یک کارتن بادام امریکایی بود $160، حال فعلا در $210 است. خیلی بلند شده. یعنی مربوط دلار هم میشه دیگه، بادام و میوه دیگه. یعنی کلا معامله در دلار است. تجارای ما شما کلا در دلار، مال وطنی که تولید وطن است در دلار معامله میشه. چاکلت از ایران میاد در دلار معامله میشه، از ایران میاد در دلار معامله میشه. این نقل خود دیگه داخل کشور جور میشه نی؟ نقل داخل کشور جور میشه. نقل باز مواد خامش دلاری است، بورش دلار است، بادامش دلار است، تمامش دلاری است. یعنی مواد خام همین مشکل جور کرده دیگه. مواد خام یعنی مشکل است که قیمتی است. یک سر بادام فرض مثال بود 1600 1700 حال 2800 افغانی است. بادام وطنی خسته امیری اینا قیمت شدن. تشکر، بخیر باشی، زنده باشی. خدا کنه که کاروبارتان هم خوب شود و مردم هم که در خرید میکنه یا هم یکم که دیگه بتونه که خرید کنه برای عیدشان، چون ما در سال 2 تا عید داریم و همین خوشی ما و شماست دیگه. و خدا کنه که مشکلات حل شود، هر کسی بتونه که با ضرورت و اندازهشان بتونه که خرید کنه. زنده باشین برادر، بخیر باشین. تشکر، خوش آمدین. بخیر باشین. درنو لیدونکو دلته شاوخوا ټول د میوې دوکانونه دي. دلته هم دغه ورونه شیرپیره خاص او ټول په خپل کاروبار باندې مصروف دي. قیمتونه ډیر لوړ شوي دي. د ورور په خبره چې تقریبا 50 سلنه قیمتونه لوړ شوي دي. مهرباني وکړئ. نو ډیری هیوادوال چې هغوی لږ زره اقتصادي ستونزې لري، هغوی نو بیا نشي کولی چې هغه پسته او بادام او کاجو او هغه وچه میوه چې قیمتونه په تیر کې هم لوړ وو، هغوی نو دا بیا نشي رانیولی. موږ هم ورځو څو نورو سره هم خبرې اترې کوو. تاسې هم غرونه ګوره، بېرته راګرځو. زه دلته د شیرپیره سازي شفا یو نمایندګي ده، غواړم له دغه ورور سره یو څو خبرې وکړم د دوی د دغه تولیداتو په تړاو باندې چې څنګه دي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام شکر جوړ په خیر، ژوند په خیر دیږي. خیر اوسه، مننه. شکر الحمدلله ژوندم. څه حال ده؟ شکر الحمدلله اوس ښه ده، ژوند ښه ده. اختر راغی نو تاسې هم دغه چې له خیره سره شیرپیره مو راوړې ده، نمایندګي م خپله ده که څنګه؟ شکر زه همدلته شیرپیره جوړوم، همدې کابل کې تولیدوم. یا په مزار شریف هم د مونږ کارخانه استه، خو تخمینا 10 کاله کې زه په کابل کې یم. 10 کاله یو عمر دی، پوره تجربه نو. او شکر الحمدلله. همدا شیرپیره بنیانگذار شیرپیره شفا زه یم، مزار کابل نه. دا کار د چیرته زده که مزار کې د زده که کنه خپله د کابل کې د زده کړی؟ او خدای دې وبخښه د ما نیکه په مزار شریف کې په قندوز مزار کې دا کسب اصلا د بخارا نه دې خواته راغلی ده. او بیا مونږ همالته خدای دې وبخښه پلار مې همدا کسب کوه، پلار مې
اوس ځکه ما ان شاء الله اوس نو ته لګیا دغه د چې نمائندګي دی لري او کاروبار یو څو نور هم د سره په کار باندې او لګیا دي شکر الحمدلله شاګردان ما من سره ان شاء الله چې ستا راتلونکي نسلونه به هم په همدې قدم باندې روان وي. یو کار ده چې نیکونو نه راپاتې ده او له خیره سلسله به پیدا کوي. ان شاء الله پیدا کوي خود ډېر ښه. څنګه ده په دې وختونو کې فروش څنګه ده؟ فروش شکر الحمدلله ښه ده. همدې د ټولو نه ده زه شکر وباسم که اوس امنیت ده سر تا سر افغانستان اوس شکر الحمدلله امنیت ده. د ما شریفیره ټولې ولایتو ته ځي یو مزار شریف ته نه ځي. لغمان، جلال آباد، خوست، پکتیا، غزني، بدخشان، تخار، قندوز ټولې ولایتو ته ځي. په دې خاطر که شکر اوس امن و امان ده امنیت ده. یعنې ښه په ډاډه زړه باندې کولی چې خپل تجارت ته ادامه ورکړي او هر چېرته لاړ شي. او که وخت راځي نه وخت راځي شپې راځي سهار راځي شکر امنیت برقرار ده. ستونزه نشته ده او دا د خدای تعالی نه ډېر شکر ګزار یو چې په اوس وخت کې زموږ په هېواد کې په ګوټ ګوټ کې هیڅ ستونزه موجوده نه ده. هر څوک کولی شي خپل کاروبار وکړي، هر څوک کولی شي چې خپلو ستونزو ته رسیدګي وکړي، خپلو خپلوانو کره لاړ شي، اختر په خوشحالۍ باندې تېر کړي. رښتیا هم همداسې ده. شکر وباسم په دې خاطر شکر وباسم که شکر کې اوس وطن قرار سو. بالکل بالکل. که دا راته ووایي چې څو ډوله شریفیره لرئ تاسې؟ مونږ په همدې دوکان کې تخمینا یو 14 رقم شریفیرې لرو. 14 رقم د کیلو 180 روپۍ شروع ده تا کیلو 400 روپۍ هم سته ما سره. ماشاءالله ماشاءالله. او بیا ټول خپله جوړه 14 ډوله؟ او ټول الحمدلله زه خپله جوړوم ماشاءالله. دا هم یو ستر هنر دی. توکل په خدای همداسې ده. 10 کاله تجربه او بیرته په همدې کې کار کول او راتلونکي نسلونو ته د دې پرېښودل دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. نسي ده؟ رښتیا هم داسې ده. شکر باسم خدای دې وکړي چې نور هم دا صنعت داسې مخکې لاړ شي او موږ وکولی شو چې په ټولو ولایتونو کې په ډاډه زړه باندې وګرځېږو او همدغسې زموږ مشرانو نه چې څه راپاتې دي هغه ته وسعت ورکړو، پراخ یې کړو، ټولو ځایونو ته یې ورسوو، وکولی شو چې له همدې طریقه حلاله ډوډۍ پیدا کړو. او شکر الحمدلله. او په ټولو ولایتو کې د مونږ شریفیرې سته. دا افتخار کوم چې یو مړی روزې حلال ګټم همدې وجه هم ډېره افتخار کوم. ډېره مننه ډېره مننه. الله دې په کار کې برکت واچوه. ډېره مننه درنو لیدونکو. دا هم شفا شریفیره او همدا هم نمائندګي او همدا کاکای هم مسؤل. مونږ ویاړو چې مونږ دغه ډول مشران لرو او دغه ډول تجربې لري او کولی شي چې خپلو راتلونکو نسلونو ته، خپلو اولادونو ته او هغه ورونو ته چې له مونږ څخه وروسته له خیر راځي او په دغه برخه کې کاروبار وکړي. دلته د کاکا په وینا چې تقریبا 14 ډوله شیرپیره جوړیږي او ټول خپله د همدوی د لاسونو کمال دی. خدای تعالی دې دوی په لاسونو کې برکت واچوي چې زموږ نورو ورونو ته هم همدا صنعت وروښيي او وکولی شو چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې د دوی دغه صنعت پراختیا وکړي. درنو لیدونکو تاسې د همدې دوکان یو څو انځورونه ګورئ، بېرته راګرځئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. په همدې منډۍ کې دلته یو ستر مارکیټ د وچې میوې همداشان د نقل او دغه کومه میوه چې په اختر کې په کارېږي نو ټوله دلته موجوده ده. دلته کله چې زه راغلم دلته نو یوه نمایندګي ده او نمایندګي نوم دی نمایندګي نقل سازي برادران عدالت. زه ورځم له دغه ورونو سره یو څو خبرې کومه چې د دوی بازار په اختر کې څنګه دی. السلام علیکم. سلام علیکم. بخیر هستین؟ شما مننه. خوب است؟ خوب است؟ بخیر هستین؟ نامتون بیاد؟ عبدالمجید محمدی هستم. عبدالمجید محمدی. فکر کنم که در این مارکت تنها شما یک نمایندگی نقل دارین؟ بله، در این ساحه یک نمایندگی نقل سازی از ماست. دیگه دکاندارا هم هستن، خب با میخرن، باز ما اینجا عمدهش پیش ماست. خب در اینجا ساخته میشه؟ جور میشه؟ نقل بله، آدمی خود افغانستان در کابل ساخته میشه. در این ساحه چنداول و دشت برچی هم اینجا جور میشه. خب دشت برچی از اونجا شما میارین نمایندگی تان در اینجا است و اونجا ساخته میشه؟ اصل آمریکا که از دشت برچی است، باز اینجا ما فروشات ما اینجاست.
چقدر وقت میشه در این بخش فعالیت داری؟ تقریبا بالای 22 سال هستم. 22 سال بسیار زیاد عمر است. عمر است همینجا تیر شده. چطور است کاروبارتان؟ خدا رو شکر راضی هستیم. سالهای گذشته خوب بود یا امسال؟ والا خوب است، سالهای گذشته بد نبود، ولی هم خوب است. مقصد مراتب کمتر شده کارا، کنفیست کم شده، باز هزار بار شکر است. الحمدلله به هر صورت دیگه. شما در اینجا فقط فروش دارین یا از ولایت ها مردم میایین اینجا از شما برشان میتین؟ از ما کلی کار ما سر ولایت هست. داخلی بسیار کم داریم، 20% الا 25% داخلی داریم فروش، تقریبا 70-75% هم چیز اطراف هست کلی ولایت ها. پرچون هم باز فروش دارین یا؟ پرچون داریم، ما پرچون هم فروش داریم. پرچون داخل خود کابل است. تقریبا چند روز بعد دیگه عید است، عید قربان. عید قربان یک 3-4 روز مونده. 3-4 روز مانده. ولی مردم زیاد میده عید قربان خرید زیاد میکنه یا در عید فطر؟ والا در عید فطر فروش زیاد است. بسیار مردم تقریبا خیلی زیاد خرید میکنن. این از اول رمضان یا در رمضان خرید شروع میکنه تا آخر عید. مردم ما در وقت عید که میوه خشک میخره خصوصا زیاد شکایت میکنه که سال به سال میگه قیمت تر شده میگه. شما چی نظر دارین؟ امو تو متوازن مانده قیمت ها کمک رفته بالا؟ والا در عید قربان از قیمتی شده، به خاطر امی جنگا شاید تاثیر کرده باشه. میوه خشک زیاد قیمت شده، نه میوه راه بند است دیگه. میوه داخلی خودش مثل خسته و بادام و چیزا نرخش خیلی خوب است، حتی ارزان شده از سابق کرده. یعنی خسته و پسته و ما مثلا چیز که داریم چهارمغز و میوه خشک دیگه که داریم بادام از داخل افغانستان است دیگه، به این خاطر قیمتاش ارزان است. چیزی که خود مربوط افغانستان میشه بسیار ارزان است، چون خارج هم قدر البته کم میره یا میره. خب مقصد بسیار خوب است فضل خدا. شما خود اینجا فقط نمایندگی نقل سازی دارین و میبینیم که سیمیان هم دارین و میوه دیگه چکلیت و چیزا هم هست. در این بخش کار میکنن نقل یا دیگه چیزا هم هست میوه؟ نه خیری سیمیان و چیزا است یارو، باز ما از دیگه کارخانه میخریم، از دیگه شرکت ها مثل شیرنی و چیزا رو میخریم. فقط از مربوط خود ما می نقل سازی عدالت که است مربوط خود ما میشه. شما اینجا نمایندگی نقل عدالت دارید؟ بله عدالت. بسیار خوب، تشکر بیادر. بخیر تشکر، باشید. سلامت باشید. زنده باشین. شما هم زنده باشین. بخیر باشین. درنو لیدونکو دلته نو تقریبا په دې دکان کې درې ورونه مصروف دي او یو نمایندګي لري او ځان لپاره ډیر ښایسته کاروبار پیدا کړی دی او تقریبا وایي چې 22 کاله کېږي چې په دې کار باندې مصروف دي. زموږ ډیری هیوادوال چې کله هم له نور ولایتونو څخه راځي بیا نو کوښښ دا کوي چې دغه مارکیټ ته راشي او په ځانګړې توګه له دغه ځای څخه د اختر لپاره میوه واخلي او خپلو کورونو ته یوسي. او ځینې ورونه چې دوکانداران دي له اطرافو نه راځي، له ولایتونو نه راځي او له کلو نه چې کله هم راځي کوښښ دا کوي چې دلته قیمتونه یو څه ارزانه دي او یو څه مناسب دي، نو بیا له دې څخه خرید کوي د اختر لپاره. درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، تر بلې هغې چې ځای مې الحق مې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.